حضرت حسن کله پیدا شوی دی؟ علي صاحب نه پس دی بادشاه شو. دی د هجرت په 3 کال چې نبی علیہ السلام کله مدینه منورې ته هجرت وکړو نو په 3 کال باندې د رمضان په میاشت کې دی پیدا شو. نبی علیہ السلام چې کله خبر شو نو فوراً د فاطمې رضی الله عنها کره ورغی، وی ماشوم مال راولی. هغې ورته روچت کړ، نو وصیه دی د لور دوی دی، روچت یې که ورته. حضور پاک مبارک ورته لومبې په غوږ کې بانګ ووی او یو کجوره یې راواغېسته، په خپله خوله مبارکه کې وچوپله او هغه کجوره چې خپله خوله کې وچوپله هغه یې راواغېته د حضرت حسن په خوله کې کېښوده. گویا کې د ده وجود ته لومبې لاړې د کجورو سره چې ننوتې هغه د پیغمبر علیه السلام مبارک لاړې وې. دې تپوس وکړه، وی دې بچي لم نوم یې ښودی دی که نه؟ هغې ورته وی او صاحب وی څه نوم ولې ایښی دی؟ وی حرب. حرب په عربۍ کې جګړې ته وایي چې دی به د دشمن د کافر مقابله کې جهاد به کوي، مجاهد به وي. نبی علیه السلام وفرمایل نه، حرب نوم به له نه ږدو، نوم ورته زه ږدم. ده له ما حسن نوم کېښود. حسن معنا ډېر ښکلی، دا نوم ورته پیغمبر علیه السلام کېښود. په 9مه ورځ ورته نبی علیه السلام عقیقه وکړه. عام مسلمان چې کله بچی پیدا شي نو په 9مه ورځ هغه له عقیقه پکاري. یو څو کاره په 9مه ورځ پکاري. یو دا چې نوم به ولې ږدي، په 9مه ورځ نوم کېښودل مقرر الپکاري. خشته نوم چې کوم اسلامي نوم وي، لکه ګوره پیغمبر علیه السلام ورته څونه ښکلي نوم کېښود، حسن معنا ډېر ښکلی. د پیغمبر علیه السلام د خپلو بچو نومونه، د یو زوی نوم یې ابراهیم و، د نیکه نوم یې د پیغمبر، نو د پیغمبر نوم کېښودل پکار. د بل زوی نوم یې قاسم و، قاسم، صرف قاسم. قاسم معنا قسمت کوونکی، تقسیم کوونکی. د بل بچي نوم یې طیب و، طیب معنا پاک. د بل بچي نوم یې طاهر و، طاهر معنا پاک. ښایسته ښکلي نومونه نبي علیه السلام خپلو بچو له ایښودي وو، هغه ماشومان یې کې مړه دي. او نو وسیله نوم کېښود حسن، ډېر ښکلی. نو په 9مه ورځ به یو نوم ږدي بچي له، نوم چېرته د صحابي نوم کېده یا د پیغمبر نوم کېده او یا هغه نوم کېده چې د هغې ښایسته ښکلې معنا وي. نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم دغه عقیقه وله وکړله او بیا سر به وله وخورئ، نوم به وله کېدې. دا عقیقه د حضرت حسن رضی الله عنه. ماشوم پیغمبر علیه السلام لویو. دغسې ورپسې کال پس حضرت حسین رضی الله عنه بیا پیدا شو. اته یو کال کشر و، دی په رمضان کې پیدا شوی، هغه په شعبان کې چې تاسو شوقدر میاشت ورته وایې 11 میاشتې پس حضرت حسین رضی الله عنه پیدا شو. یو بیبي ده حارث، د حارث لور ده، هغې خوب ولیده، راله نبي علیه السلام ته کېناسته، د الله رسول یو ډېر خطرناک خوب مې لیدلی، وایه راته که نه؟ وی نه شم بیانولی، ډېر د هیبت خوب. وی وایه خیر دی، تعبیر به وباسو. وی خوب مې ده ولیده چې صاحب ستا د وجود نه یو ټوکړه را پرې شوه او زما دې غېږ کې را پرېوت. ستا د وجود نه ټوټه را پرې شوې ده او زما غېږ کې چا را وغورځوله. داسې خطرناک خوب مې ولید. حضور پاک مبارک ورته مسکی شو، وی دا خو ډېر ښایسته خوب دی. وی زما د وجود ټوکړه ده، دا معنا چې زما د لور فاطمې بچې به پیدا کېږي، اب ستا غېږ کې را غورځېږي، ته به خدمت کې، ته به دایي، ته به تربیت کې. دا خو ډېر ښایسته خوب دی. او چې کله حضرت حسین رضی الله عنه پیدا شو، همهقسې پیغمبر علیه السلام ورغی، په غوږ کې ورته بانګ ووی او هغه ګوټي وله ورته کجوره په خوله مبارکه کې وچوپله، هغې د هغه په خوله کې کېښودله او په 9مه ورځ باندې د هغه عقیقه وکړه. وی نوم هم وله څه کېښود؟ هغه زوړ نوم یې وله ایښود چې کوم حسن له وی حرب نوم وله کېښود. وی نه دا نوم مې نه دی خوښ، وی د له حسین نوم کېښودل پکار. حسن ډېر ښکلی، حسین تصغیر ورته مونږ وایو، دا خشتوکي کې مونږ پښتو کې وایو، دې معنا ده د تصغیر معنا خشتوکي، خوشرنګه. عجیبه اتفاق و، د پیغمبر علیه السلام سره دواړه په شکل کې یو شانتي وو، خو د دې نامه نه پورته د پیغمبر علیه السلام سره حسن یو شانتي وو. یعنې د نوم نه پورته چې د پیغمبر علیه السلام لاسونه، مخ مبارک، سترګې مبارکې، غوږونه او مخ، دا د حسن ورسره یو شانتي وو. او د نامه له لاندې خپې، چال، تلل، ګوتې، دا ورسره د حضرت حسین رضی الله عنه یو شانتي. دواړه ورسره په نیمه کې ورسره یو شانتي و، په نیمه کې ورسره بل یو شانتي و. او تاسو یقین وکړئ تاریخ لیکي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د ورځې روزانه یو ځل فاطمې رضی الله عنها کره خامخا ته کور یې نږدې و او تپوس به یې کو، وی زما هغه بچي څه شو مالې راولې. او کله چې به دا دواړه ولاړو، یو صحابي فرمایي نبی علیه السلام
حضرت حسن او حسین را روانو دواړه وی چې نبي علیه السلام وکتل نو پیغمبر علیه السلام ورته کېناسته او لاسونه یې ورته داسې خواره کړل وی دواړو رامنډې کړه پیغمبر علیه السلام ته ورته غاړه وتل یو صحابي فرمایي وی قسم پرېښوده او د منبر نه راکوز شو یو یې په خیط لاس کې رونیوه او بل په دې ګس لاس کې یو یې په دې خیخ په کېنو او بل یې په دې ګس اخپه باندې کېنو او خپل تقریر یې شروع که وی ام به خلکو ته کتل ام به دې بچو ته کتل او وی فرمایل چې الله رښتیا وایي انما اموالکم و اولادکم فتنه چې ستاسو مالونه او ستاسو بچي دا مصیبت دی دا فتنه ده تقریر مې کاو دا دواړه چې مې ولیدل چې رامنډې والې نو ټینګ نه شوم تقریر مې پرېښود او دواړه مې راوچت کړل ځان سره مې کېنولو دا انتهایي محبت دی یو صحابي فرمایي چې نبي علیه السلام مونځ کو په سجده باندې پرېوته دا ماشومان رالل د نبي علیه السلام سره لوبې کول واړو که نه ځکه د نبي علیه السلام د وفات په وخت کې حضرت حسن د 8 کالو او حضرت حسین د 7 کالو واړو وی د دواړه په ملا د پاسه ورته سواره شو وی تر هغې پورې پیغمبر علیه السلام مبارک سر د ځمکې نه نه اوچته و تر څو چې دوی د شا نه کوشوي نو چې که زه سر اوچت کړم دا ونه غورځېږي او زه اکثر یو صحابي فرمایي ما نبي علیه السلام لیدلی چې په سجده به پروت و حضرت حسن راغی دی ماشوم و رکوټ ولا خبرې نه شوې کولی د حضور پاک د دې دواړو خپو په منځ کې به ننوته رکوټ یې دی هغه هم دونه مینه ورسره کوله نو نبي علیه السلام مبارک به تر خپې کولاو کړی او د پیغمبر علیه السلام ته ورته غاړه ګیره به یې ونیوه ورته د نبي علیه السلام نه او کله به د پیغمبر علیه السلام په دې سټ باندې راسواره شو دا ماشومانو د حضور پاک مبارک دوی سره مینه او د دوی هغې سره مینه یو صحابي فرمایي وی شپه د شپه وی زه روان یم وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخکې دی وی چې ما ته یې وکتل حضرت حذیفه رضی الله عنه فرمایي وی ما ته وی څه کوې حذیفه وی مې چې صاحب زه ستا څوکۍ ته ولاړ یم شپه ده نو تاسو څنګه راوتې وی یو فرشته د اسمان نه راکوزه شو او دا فرشته په لومبي ځل د اسمان نه راغله او په ما باندې سلام واچو او ما له د الله له طرف نه یو پیغام راوړو د الله رسوله څه پیغام دی وی زه الله را لېږلی ما چې د خپل محبوب ته زما ووایه چې ستا دا 2 بچي حسن او حسین دی له ما د جنت سرداري ورکړه او دا خوشخبري ولا ورکه چې دې دواړو سره څوک مینه کوي الله به هغوی سره مینه کوي دوی سره چې څوک محبت کوي الله به هغوی سره محبت کوي دا ګوره د رب العالمین د طرف نه یو خوشخبري راغلې ده د دې دواړو ماشومانو په حق نو واقعي دا ډېر لوی د خوشحالۍ خبره ده د هغې ماشومانو دپاره حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په لاره روان دی او حضرت علي صاحب ورسره دی حضرت حسن رضی الله عنه لوبې کول ماشوم روچت او په د اوږه د پاسه یې سور که پلار یې ولاړ دی علي صاحب او ابوبکر صدیق د خلکو مخکې وی قسم په الله والله شبیه برسول الله صلی الله علیه وسلم زما د قسم په خدای چې دا ماشوم د خپل نیکه رسول الله مبارک په شان تر دی د پلار په شان نه دی علي صاحب ته سره مشابهت نشته شکل یې د ده شان برابر نه دی د نبي علیه السلام سره برابر شکل علي صاحب خندل حضرت عمر فاروق رضی الله عنه صحابه به مو سره ډېره مینه کوله د دې وجې نه چې د نبي علیه السلام ورسره مینه وه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مجاهدینو له 15,000 روپۍ تنخوا مقرر کړي د لیم 15,000 تنخوا مقرر کړه حضرت حسن رضی الله عنه چا ورته وی دله دې ولې مقرر کړه دې خو لاره کوټې دی لک دی او دا څومره جهادونه یې نه وي کړی څومره جهادونه چې نورو صحابو کړي دي وی تاسو ته پته نه لګي دله مې ځکه مقرر کړه چې دې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم محبوب دی که دا غن وسید او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه یو ځل په منبر ناستو او څومره سختو چې خلکو به د هغه مخکې خبرې نه شوې کولی غټ غټ بادشاهان به سر ټیټه ولاړو د رامنډه کړې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه څادر نه کلک ونیو وی راکوشه د ما د پلار د منبر د ما د پلار په منبر ناست دی زه د خپل پلار په منبر کښېنه عمر فاروق رضی الله عنه راکوز شو راوچت یې که ځان ته رانږدې که بچې زما د پلار منبر خو نشته زما د پلار منبر کم دی او ستا د پلار دا منبر زما د پلار منبر دی که راوچت یې که او ځان سره یې نیولې دی او بیا ورته وایي بچې دا راته وایي چې دا د چا ویلې وه دا خبره
وی ما ته هېڅ چا هم نه وښولې وی نه راته ووایه دا تا دا نه ده کړې چا به راته ویلي وی نه ما ته هېڅ چا هم دا خبره نه ده کړې دومره به صحابو د دې ماشومانو احترام کو دومره عزت پې کو یو ځل نبي علیه السلام حضرت حسن رضی الله عنه په دې اوږه د پاسه سور کړی په دې اوږه یو خپې دې طرف ته راویځانده ده یو خپې هغې طرف ته راویځانده ده یو صحابي فرمایي وی زه ورغلم وی ما چې صاحب مال یې راکوې نه ما ته یې پرېږده وی ما وې چې ای لکه په ډېره ښه سورلی باندې سورې نعم المرکب الذي رکبته په ډېره ښه سورلی باندې سورې وی نبی علیه السلام وفرمایل چې سورلي خو مزېداره ده خو شهسوار هم ډېر مزېدار دی که کوم چې په دې سورلی سور دی هغه هم نعم الراکب هو شهسوار هم ډېر مزېدار دی نو په دې اوږه د پاسه به نبي علیه السلام کېنولو او ګرځاو به ځان سره او محبت به یې ورسره کو دغه دنګې حضرت حسین رضی الله عنه هغه هم د پیغمبر علیه السلام د حضرت حسن کشر لور دی ما تاسو ته یو کال کشر دی هغه سره پیغمبر علیه السلام به ډېر انتهایي محبت او مینه به ساتله حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په منبر ناستو تقریر یې کو یمن نه چا جامې راوړې وې نو هغه جامې یې په صحابو تقسیم کړې یېري دې درمیان کې د جمعې ورځ د حضرت حسن او حسین راوتل او چې خیال یې راغی ما خو نورو هلکانو له جامې ورکړې دوی له خو مې ورنه کړې جوړې خلاصې شوې نو ډېر زیات خفه شو چا ورته ولې خفې وایي د دې ماشومانو له مې جامې ورنه کړې هیر مې فورا یې د یمن والي ته خط ولېږه دوه جوړې هغسې اعلی راولېږه زر نه هغسې دوه جوړې ورته راولېږلې یو یې حضرت حسن له ورکړه یو حضرت حسین له نو بیا چې په منبر کېناست وی اوس خوشحاله شوم ولې وی د نبي علیه السلام په نوسو مې جامې ولیدې خشته ښکلې نو اوس خوشحاله شوم او چې مشوره به یې کوله د مشرانو صحابه کرامو سره نو صاحب حضرت حسن او حسین که به رالل کې به ناستل عمر فاروق رضی الله عنه به دا ورته نه وي چې پاسې د دوی سره مشوره کوم هغوی به یې کېنو یو ځل عبدالله ابن عمر دی رضی الله عنه خپل پلار ته وایي حضرت عمر فاروق ته وی ته د دې هلکانو سره ډېره مینه کې حسن او حسین سره او خبرې خو د جهاد دي نو دوی په کوم جهاد کې زما نه مخکې دي عمر فاروق رضی الله عنه ورته وایي وی تاسو خپل پلار ته وګورئ او د حسن او د حسین پلار ته وګورئ وی د دوی پلار ستاسو د پلار نه پیغمبر علیه السلام ته ډېر نږدې او وی دوی ستاسو نه نبي علیه السلام ته ډېر نږدې نو بچې د پیغمبر علیه السلام د خوښۍ د وجې نه دوی سره د ډېره زیاته مینه او محبت کوم سخا پکې دومره ډېره وه حضرت حسن رضی الله عنه کې چې یو ځل په لاره باندې روان دی یو حبشي غلام و هغې حبشي غلام سره تور غلام و سپی و د دې حبشي غلام هغه ډوډۍ نه به یو نوړی خپلې خولې ته اچوله او یو نوړی به یې راغېشته سپي له به یې ورکول بیا به یې نوړی ماته کړه خوله کې به یې واچوله بله نوړی به یې سپي له ورکوله نو نیمه ډوډۍ په خپله وخوړه او نیمه سپي وخوړه حضرت حسن رضی الله عنه چې راغی ورنږدې شو ویې لکه دا سپی د شاړه نه چې ډوډۍ یې پې نیمه خلاصه کړه دا دې څه وکړل دا به دې شړلی و که نه ځان ته دې ضروري نیمه دې خپله وخوړه نیمه یې دې سپي له ورکړه حبشي غلام ورته وایي یو څنګه چې زه د الله بنده یم د الله مخلوق یم دا هم د الله مخلوق زه م اوږي یم او دا هم اوږي دی نو ما ته دا خبره ډېره بده ښکاره شوه چې زه خو د خپل ځان په دې ډوډۍ موړ کړم او د الله دا مخلوق اوږي دی داسې اوږي پرېږدم وی دا باغ د وی ته څوک یې وی د ابان ابن عثمان غلام یم د حضرت عثمان رضی الله عنه د زوی غلام یم وی دا باغ د چا دی وی دا هم د هغه دی وی دلته لږ ودرېږه زه راځم لاړه د حضرت عثمان رضی الله عنه هغه زوی د ابان نه وی ستا فلانکي ځای کې چې کوم باغ دی هغه باغ خرڅی نه کېدنی واله او ستا د هغه باغ یو غلام دی یو تور حبشي دا دواړه راباندې خرڅ کړه وی ډېره ښه ده جوړه یې ورسره وکړه باغ یې هم ترې واخېسته او غلام یې هم ترې واخېسته کاغذ یې ورسره ولیکه چې راغی هغه باغ ته هغه تور غلام هغسې ولاړ دی سپی ورسره هلکه وي ستا دا باغ ما واخېسته ستا د مالک نو ته مې واخېسته دوی ورته پاسې جي حضور ټیک شو چې تا زه واخېستم او ستا غلام یم چې څه خدمت یې ستا به کوم د الله به کوم او ستا به کوم وایي ستا هغې خبرې په ما ډېر لوی اثر وکړ نو د الله د رضا دپاره ما ته آزاد کړی او چې دا کوم باغ مې واخېست دا مې تا له خیراتي درکړه دا باغ هم ستا شو
ګوره د نبي علیه السلام نصیر یو هغه د سخا هغه اثر پکې پروت دی یو ټکي نه باندې خوشحاله شو چې ښه زم د الله مخلوق یم غلام وي دا سپی د الله مخلوق دی زم اوږې یم دا سپی م اوږې دی دا راته ډېره بده ښکاره شو چې د ځان مور کم او د الله دا مخلوق سپی دی اوږې پرېږدي هغې نه دونه متاثر کړو غلام او باغ یې واخیست غلام یې ازاد کړو او باغ یې غله ورکړو وی دا باغ مې تا له خیراتي درکړه اوس خو غلام به باغ کې خدمت به دې کول ستا شو سپي مه ساته سپي ساتل ښه نه دي خو ځه غلام ورته وایي وی د کوم الله د رضا دپاره چې تا ازاد کړو او د هغې الله د رضا دپاره دا باغ دی کې ما خدمت کو زه د دې نوکر وم دا تا ما ته وقف کړه زه د دې مالک کړم خان دې کړم نو د هغې الله د رضا دپاره دا باغ هم زه د خدای په نوم کې خیرات کوم باغ هم زه ناګم زه د الله په نوم ما هم خیرات کوم بیت المال ته چې کوم ځای کې دی خوښ د الله په نوم باندې خیرات به هر کیف دا دواړه لکان حضرت حسن او حضرت حسین رضی الله تعالی عنهما ما وویل چې د نبي علیه السلام ډېر زیات نږدې و ډېر زیات محبت و د پیغمبر علیه السلام دې دواړو سره او تپوس به یې ولکه او ځان ته به یې راترغاړه ایستل او ښکلول به خپله ژبه به یې د هغې په خولو کې کېښودله دومره ورسره مینه وه نو هغه حضرت حسن رضی الله عنه د حضرت علی رضی الله عنه نه پس خلیفه شو او بیا د حضرت معاویه رضی الله عنه سره جوړه وکړله 6 میاشتې حکومت حضرت حسن رضی الله عنه سره او بیا حضرت معاویه رضی الله عنه تاواله شو بالاتفاق دته بیا ښځې په ډوډۍ کې زهر واچولو د هغې نه وفات شو حضرت حسن رضی الله عنه ښځې نوم یې جعده و هغې ورته زهر واچولو د فتنو زمانه وه چې زهر یې ورته واچوله نو ورور وله راغی حضرت حسین وی رورې څه چل در باندې شوي په ما زهر وخوړل چا راته ډوډۍ کې زهر واچول وی چا درته واچول وی ته به پیسو کې که نوم یې درته وښیم وی زه به یې مړ کړم هر چا چې راته زهر اچولي وی ګوره نوم درته نه ښیم چې ما ته چا زهر اچولي ګوره په خپل ژوند یې نوم وانغېست وی ځکه وی که دا زما په چا شک دی او ده ماله په یقین کې زهر راکړي نو لوی خدای پیشه او دی پیشه او که زما پې شکي زهر یې نه راکړی نو ستا د وجل وسراق نشته خپلې ښځې ورته زهر اچولو چاته یې غږ ونه کړه چې ما ته دې زهر اچولي دي چې کله بیا وفات شو نو د وفات کېدو نه مخکې وصیت وکړه خپل لور ته وی داسې وکړه چې حضرت عایشې رضی الله عنها نه تپوس وکړه زما د زړه د ارمان دی چې د خپل بابا د نبي علیه السلام د خپو سره خوا کې زه دفن شو خو کوټه د عایشې صدیقې ده د هغې نه ته معلومات وکړه نو که ماله ځای راکوي لږ غوندې نو چې زه پکې دفن شم نو لار د عایشې صدیقې نه اجازت وغوښت هغې ولې اجازت ورکړې ډېره ښه ده نو ورور ته وایي وی ورور یې ګور یو خبره بیا هم کوم وی دا خو د جمدېب نه ماله اجازت راکړه هسې نه که زه مړ شم د دې نه خوښه نو د مرګ نه پس دې بیا هم تپوس وکړه نو که بیا هم دله اجازت درکړه او د مسلمانانو په منځ کې څه فتنه هم نه جوړېدله نو ما د نبي علیه السلام سره خوا کې د خپل بابا سره خوا کې دفن کړه او که له څه فتنه جوړېدله یا د هغې زړه نو بیا مې د خپلې مور خپو ته خښی د حضرت فاطمې رضی الله عنها د مدینې منورې په قبرستان کې نو چې ساعت یې وتله وفات شو هغه لاړ نو بیا د عایشې صدیقې رضی الله عنها نه تپوس وکړه هغې وی بلکل ما مخکې هم اجازت درکړې دی اوس هم درکړو ارولی دلته کې دفن کې خو د مدینې چې کوم والي و په هغه وخت کې مروان ډېر ظالم سړی و مخکې ښه سړی و خو د دې ولایت نه پس بیا ډېر لوی ظلمونه کړي دي هغه پرې راضي نو هغې وی نه د نبي علیه السلام خوا کې به دې نه دفن کېږي لویه جګړه ته جوړېدله نو بیا حضرت حسین رضی الله عنه او د صحابو په مشوره باندې د فاطمې رضی الله عنها خپو ته هغې سره خوا کې ورته قبر وکنو او دې په هغې کې بیا دفن شو حضرت حسن رضی الله عنه او جنازه حضرت سعید ابن العاص رضی الله عنه کې دا 10 مبشره کې دي هغه لس صحابه کرام چې پیغمبر علیه السلام په جون باندې د په یو مجلس کې د جنتي نوم اغشتي چې فلان کې به جنت کې یو پکې د نوم اغشتل شي نو به هر کیف هغه په جنازه وکړه او د مدینه منورې مشهور قبرستان دی جنت البقیع وته وي هغه کې اوسم دفن دی هغه کې قبر د حضرت حسن رضی الله عنه